سوچ پکار دی په دې خبره باندې خپل زندګۍ کې راولي خپل زندګي په اسانه کې والله رب العالمین د دې په عوض کې ما او تا ته جنت الفردوس را الله رب العالمین د انسانانو لپاره یو قانون را لېږلی هغه قانون صرف د دې دپاره نه دی چې ما او تا یې راواخلو په یو المارۍ کې یې کېدو کپړې ترېنه تاو کړو یا یې د واده په وخت کې د ناوې د سر د پاسه ونیسو یا د جنگ جګړې په وخت کې ما او تا په هغې باندې خپله فیصله او قسم قرآن نه محترم الله دا قانون را لېږلی هغه قانون کم یو دی د الله رب العالمین کتاب دی هغه قانون کم یو دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی د الله کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دا قانون دی مقصد او غرض الله د دې لپاره را لېږلی چې زما بندگان د ادم بچی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان بنی نوع انسان دا واوري زده کی عمل پی وکي او تطبیقا په خپل زندګۍ کې لازم کی داسې قانون دی چې دې کې الله رب العالمین زما او استاد لپاره ما او تا ته زما او استاد معاشرې لپاره د زندګۍ تیرولو لپاره الله آسان قوانین نکات د دې لپاره را لېږلي چې زما بندگان په دې باندې عمل وکړي په خپل زندګۍ کې راولي خپل زندګي په اسانه کې والله رب العالمین د دې په عوض کې ما او تا ته جنت الفردوس راکړي محترمو سوچ پکار دی په دې خبره باندې چې دا قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دوانه لازم ملزوم دي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح د چا ده د قرآن تفصیل او تفسیر د چا ده د قرآن قرآن اجمال او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تفصیل باید دا موږ په خپله زندګۍ کې راوړو سورة الحجرات شپږشتمه سپاره الله رب العالمین په دې صورت کې د اصلاح معاشره د کورنۍ د علاقې د خاندان د ملک د ضلعې د صوبې د دنیا دپاره الله قوانین بیان کړي دي چې په دې قوانینو عمل وکړه زندگی کې راولا عملا نو الله رب العالمین بستا معاشره اصلاح کی ستا خاندان به اصلاح کی ستا بچی نر خزا دا به اصلاح کی ستا علاقه په دې سره اصلاح شي هغه قوانین کم یو دي الله فرمایي لسم نمبر آیات انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله د قوانینو مخکې دا خبره کوي چې د ادم بچو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو په دې ځمکه باندې بهترینو الله وایي مؤمنان دا سره ورونه دي